ګران اورېدونکو زه یم مسیح لارې د پښتون احساس سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نن له موږ سره د ژوبو یو ښه خوږ سندرغاړی قدرمن جبار آرین صاحب له موږ سره په دې پروګرام کې شتون لري. جبار آرین صاحب د هغو نادرو سندرغاړو څخه دی چې د خپل غږ باندې د زړه تارونه ښوروي او ورسره دلته زموږ یو ډېر لوی استاذ هم دی. آرین صاحب دلته یو ښه موسیقار هم دی. له آرین صاحب څخه به د ژوند په حواله او د موسیقۍ په حواله باندې به له ده سره خبرې اترې کوو. خدای دې راوله د پښتون احساس و دې پروګرام ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آرین صاحب د وخت راکولو دې بیخي ډېره مننه. محترم آرین صاحب که خپله پېژندګلوي زموږ لیدونکو سره وکړي. جبار آرین نوم دی، د ژوب اوسېدونکی یم. کورنۍ نوم راباندې ایښی عبدالجبار دی. د ځان لپاره مې آرین خوښ کړی دی. کلمې نوم یې عبدالجبار آرین. په موسیقۍ کې مې ماسټر کړی دی، پښتو ادبیاتو کې مې ماسټر کړی او دا مهال سټوډیو سنټر دا چې نوم د ژوب اوسېدونکی. خپل هنري سفر دې له کومه ځای څخه پیل کړه او استاد دې څوک؟ یاره اوږد سفر دی، تقریبا د 15-16 کلو. په دې کې مې له ډېرو استادانو لاسنیوه کړې ده. نو د ښوونځي یا له وختو سندرې وایم. نو په لاهور کې استاد بدرالزمان صاحب زما استاد پاتې شوی دی، خدای بخښلی. په کندهار کې له عبدالخالق استاد هدایت الله. دغسې په پېښور کې له ډېرو استادانو ما لاسنیوه کړې ده. یادونه اوس وخت کم دی، هغه اوږدېږي. نو تقریبا په خپل ژوند کې مې له 14-15 تر 20 پورې له استادانو ما زده کړه کړې. د موسیقۍ په دې سفر کې تاسو ته کوم خنډونه راغلي دي چې ډېرې ځورولي یاست؟ خامخا اوږد سفر دی، په دې سفر کې به خوږې او ترخې خاطرې راغلي وي. په شروع کې په زده کړه کې زموږ ژوب خو داسې یو قبایلي سیمه ده. په دې سیمه کې موسیقي کول یا د موسیقۍ دپاره یو ګام، مطلب یو څوک یو شعر نسي لیکلی، شاعر ته لا په ډېر هغه کې بیا موسیقي کول. نو په دې کې ډېر خنډونه راغلي دي. په زده کړه کې زموږ سره استادان نه وو. نو زه به تلمه په کم عمرۍ کې به ما سفرونه کول چې به یو وخت استاد زیات شو، زه به په ګنټو په سټینډ کې کویټه سټینډ یا پېښور په سټینډ به ما انتظار کول د دیر اسماعیل خان چې دا استاد راغلی وای، ما له ده یو څه د موسیقي په اړه یو څه اورېدلي وای. بیا په کنسرټو کې په پروګرامونو کې زموږ لپاره ډېرې ستونزې وې او اوس الحمدلله ډېرې اورې سوي دي. نو ستاسو دپاره موسیقي یوازې تفریح ده که خاص یو پیغام پکښې لرئ؟ موسیقي خو یو ځان ته ژوند دی. شاید په پیل کې به تفریح هم وه، اوس هم خو له دې سره په دې کې موږ پیغامونه هم لرو. په موسیقۍ باندې موږ روزنه کړې ده خلکو، موسیقۍ باندې ایون موږ درملنه کړې ده. زما ډېر داسې مریضان شته چې د هغه درملنه زه په موسیقۍ باندې کوم. ورسره دا وخت زما د زرې معاش یو مهم دی چې اوس زه د دې لارې خپل آمدن هم کوم د موسیقۍ له لارې. یعنې موسیقي تا ته یو ژوند هم درکړی دی د هرې حوالې څخه؟ بس موسیقي خو دی زموږ ژوند، موږ پایو په موسیقي. هغه ارمان لوڼی صاحب وایي دی چې موسیقي د روح غذا ده، موسیقي د ژوند خبره کوي. نو همداسې ده چې تاسو موسیقي چې کومه ده د روح غذا ده. ستاسو په اند پخوانۍ او اوسنۍ یا نننۍ موسیقي کې څه توپیر دی؟ ډېر فرق راغلی دی. داسې نه دی ځینې استادان یا زموږ مشران دا د نننۍ موسیقي څه غندي، خو نه، زه وایم چې داسې دی اوس ځوانان ډېر ښه کار کوي موسیقۍ ته. د سوشل میډیا وخت راغلی، د یوټیوب ته لاسرسی اسانه سوی، خلک ډېرې ښې زده کړې کوي. زموږ موسیقي کې نوښت راغلی، زموږ موسیقي ټکنالوژي ته ولاړه، په ټکنالوژي په وسیله باندې. ځینې خلک دا وایي چې یاره زموږ سندرغاړي اکثره په ټکنالوژي په وسیله باندې دی هغه کوي. نه، د ټکنالوژي سره به دی یو څه پوه هم په موسیقۍ باندې، د په غږ کې به سور وي،
د خپل هم یو څه کوالټي لري یوازې ټکنالوژي یو څوک تر یو ځای پورې نشي رسولی داسې ډېر سندرغاړي زموږ استاد په مخ کې وو چې اوس دا وخت د هغو نومونه خلک نه اخلي پخوا موسیقي وه هغو استادانو ډېر زیار ګالل اوس مطلب زیار دونه نشته خو د ټکنالوژي په وسیله باندې هغه کمی هم له منځه وتلی دي خو چې چا زیار ګاللی په دا نن وخت کې هغه کسان اوس هم د دې غږونو ژوندي دي البته ډېر پورې ژوندي پاتې آرین صاحب په اوسني ټکنالوژي چې تا یاد کړه پخوا موسیقي کې سادهتوب ډېر و یعنی هارمونیم او طبله او څه داسې نور شیان نه د موسیقي سرولاد نه وي البته هغه کوم شیان چې دي رایج نه نو دغه په هغه کې خوند ډېر و اوس د کمپیوټرایز شیان تاسو په سټوډیو کې به ډېر کار واسطه او پخوا به پر سټیج چې کوم هغه به بالکل د زړه غږ یا د تاسو چې د لړمانه غږ ورته وایاست که تاسو به کوم غږ رایستی نو نن سبا پر هغه کې به ځان تاسو څه وایاست دا د هارمونیم یا د رباب یا د طبلې دغه خپل مقام تر اوسه پورې نه دی بایللی که هر رنګه ټکنالوژي راسي په کیبورډ یو انسټرومنټ دی د میوزیک الکټریکل انسټرومنټ دی کیبورډ راغلی دی په کیبورډ کې هارمونیم شته رباب شته طبله شته خو هغه خوږلتکي هغه نه لري د دې اوریجنیټي اوس هم هغه رنګه برقراره ده دا یو خبره ده ځینې اورېدونکي دا وایي چې یاره پخوانۍ موسیقي ډېره خوږه وه انسان ماضي پسند په ماضي کې تا کومه موسیقي اورېدله د دوه قسم مینول سټوډیو سیکوینس سټوډیو د موجوده سیکوینس سټوډیو دی دا کوم چې په ټریک جوړ شي په ټریک باندې بیا او کل سندرغاړي بیا خپل غږ پالي پخوا خو به موسیقي روانه او هارمونیم نواز دا ټول په یو ځای ناست سندرغاړي به سندره ویل اوس هغه کیبورډ جوړ کړي ټریک تیار شي په ټریک باندې خو د نن سبا چې کوم ځوانان دي هغه دا موسیقي خوښوي څه نه د دوی د وخت سره دا تړلی دی د پخوا زموږ مطلب زما د وخت چې کوم اورېدونکي وو یا ستاسو د وخت چې کوم اورېدونکي هغه مغه زړه موسیقي په دې خوښوي چې هغه د ماضي سره تړلی نور په موسیقي کې نوښت راغلی دی د بیس میډ هایس پیچ دا مکمل جلا سوي د سره خوند کوي په پخوا موسیقي کې دا شان نه وو پخوا موسیقي زموږ د پښتو موسیقي مطلب کار ډېر نه ورپسې اوس کار روان سو عقلونه سره ګډ سو په دې کې د هر سیمې خلک رالو یو نوی شی مطلب خوږلتکي پکې راغله او اوس بل سوال دی چې زه وایم چې یاره زه پخوانۍ موسیقي ما اورېدله خوند راکوي زما د ماضي سره تړلی کنه په نن موسیقي ډېر کار سوی یعنی موسیقي په ټکنالوژي موسیقي څخه آسان هم کړه د یو سندرغاړي دپاره بله یو ډېره زوروره پوښتنه او د زړه حال به وایې پټوې بې نه آرین صاحب پخوا یو ریژو پرېښی او له اورېدلو څخه چې آرین صاحب اوس بیا ژو پرېږدي هیڅ به هم کمی نه پکې پرېږدي ولې آرین صاحب ژو بیا پرېږدي وجوهات یې څه دي خلکو ځورولی یا خپلې څه ستونزې دي ما ته ژو ډېره مینه راکړې ده ژو زما د خاپوړه وطن دی ژو کې زه زېږېدلی یم ژو به که زه نن ته ما ته راځې ستا په ذهن کې جبهه آرین ناست دی دا د ژو له برکته بل دا زموږ ټول خپل وطن دی خپلې سیمې هم دي که ژوب دی که کلاسیفلا ده که کوټه ده هره سیمه زه د ځان سیمه بولم او زه د هغو یم ما ته ته مخکې ووایم چې زما د سټوډیو یعنی سندرغاړی د ټولو په ګډ دی ټول پښتون کار سره ګډ دی ما له کندهاره تر پېښوره پروګرامونه کړي دي د خلکو ما ته ټولو مینه راکړې ده سوال راځي دا زما د سټوډیو برانچونه دي په ژوب کې دي په دوکۍ کې دي په لورلای کې دي بیا چې کوم برانچ لږ کمزوری سي زه کوشش کوم هغه ته زه پخپله ورسم په دې کې زه لږ کار وکړم اوس که څه سټوډیو په ژوب کې د موسیقي رجحان لږ کم دي تر نورو سیمو هغه وجوهات بیا پوهان ووایي چې څه په لورلای کې زما سټوډیو ده هغه سټوډیو له ما لږ کار غواړي سوچ وکړي چې زه به یو څه وخت لپاره آرین صاحب نسو کولای چې کډه یې دلته پرېښې وای او دی خپله یو څه شپېکلی یا هغه دغه یې دواړه هغه کړي وای ګران کار دی مطلب د بچیانو ذمهواري ده د ښوونځي د کور د هغه نو داسې ګران کار دی چې آرین صاحب د زړه جواب نه وویلی زړه کې چې کوم شان درد پروت و هغه یې پوره نه وویلی خو البته زه هم چې څه دې ویلی وای ګیله به لرې شاید یاره ګیله خو چا
داسې هغه نه دي کړي چې ښه زه هغه شی بیان کړم. ښه په ژوند کې مو داسې وخت راغلی چې نور بس او بیا څه شي ډاډ درکړی چې بیا مو مخه کړې په موسیقي ته؟ ډېر واره داسې شیان راغلي دي. خدای بخښلی زما استاد بدرالزمان صاحب یو وخت کې ناست وم نو سوچ راولوی دی چې چېرته ته موسیقي پرېږده. زموږ په کام اکثریته دې کار ته په ښه سترګه نه ګوري. زموږ پروګرام ته تللي یو د دې خوا موږ ته مطلب ښه هغه وکړي، د هغې خوا بیا هغه ریسپانس نه وي. په دا څو کلونو کې ځوانان ډېر بدل شو. نو ما ټلیفون ورته وکړي، ما استاذه زه خو ډېر مایوسه سم کله کله. دی ما ته یې د ده ډېر خوږه لهجه وه. ده ما ته ویل بیټا दिन रात में कितने घंटे होते हैं? माँ सर څلورس घंटे دي په شپه او ورځ کې. دوی زه په شپه او ورځ کې څلورس واره مایوسه سوی یم. خو بس موږ به یې پرېږدو نه. څه تا له یو کامه د یو چا توقع وي او هغه په خپل هغه نه ورسېږي، توقعات نه موږ پرېږدو. موږ به سترګې پټو، خپل کار به کوو. اوس دا څو کلونه دا د ملګري د ژوندي وي. زما د انګلیسي استاد سید باچا صاحب د باچاجي اکیډمي ډایرکټر، نو دې ما ته ډېر ډاډ راکړی دی، همزولو ډاډ راکړی دی. ملګرو چې یاره ته کولی شي په ښوونځي کې استادانو ما ته ډېر ډاډ راکړی دی. دې ډاډ خو زه تر دې وخته راورسولم چې نن ما یو سیسټم روان کړی د آریان سټوډیوز په نامه باندې ورسره د میوزیک د زده کړې اکیډمیانې. نو ملګري د ژوندي وي. ښه که آریان سندرغاړی نه وای نو څه به؟ ډېره ګرانه پوښتنه ده چې زما په خټه کې میوزیک ګډ شوی دی. ځکه سندرغاړی نه وای هم به یو ښه اورېدونکی وای او د موسیقي به مینوال وای، ښه مینوال. ښه په ژوب کښې نوي سندرغاړي نه پیدا کېږي، د موسیقۍ ماحول هم نشته، وجه یې څه ده؟ خاطره به درته بیان کړم. ښه پروګرام تر دې خاطرې به تېر شو. نه چې وي باید چې وسي. یو وخت کې مې پروګرام کوم د دې په ژوب کې، نو سټیج زه لګیا یم سندرې وایم. یو ځوان راننوتی چې څنګه راغی د سټیج لاسونه داسې وو. ما موقع پیدا کړه، دا ځوان مې راوغوښتی. ما څه وجه ده یاره موسیقي ته رالې څنګه راننوتې تر سټیج نه مخکې یو لاسونه غوږو ته یې ده ما ته ویل یاره دا خو ډېر د ګناه کار دی، حرام کار دی. موسیقي او خوند هم راکوي. او اوس چې زه راغلی یم زه مې خدای ته ما مخ ونیسئ پروګرام اورم. ښه او دا نن شپه ما ته معافي وکړي، په دې مه توبه اول وبخښله. بس نور زیات او شاته اشاره. صحیح. ستاسو په خپلو سندرو کې کومه یوه ډېره خوښه ده چې بیا په بیا بیا زمزمه کولو باندې خوښ یاست؟ خو تاسو کوم وار پوښتنې ګرانه وي. ګران سوال دی چې ته چاته وایې چې ستا په بچیانو کې کوم یو تا ډېره ګرانه ده؟ اول له تا پوښتنه کوم ماشاءالله. صحیح. نو زه له تا دا پوښتنه کوم چې تقوا ډیوه کوم یو تا ته درتېره، ته دا د دې سوال جواب نسې راکولی. بلکل نسې. چې کومې ما خوشي کړي دي کومې سندرې، زه دې ته نه ګورم چې دا پلانکی شاعر دی یا دا شاعر څومره نوم لري یا دا شاعر په ډېر سندرغاړي زموږ دې شي ته ګوري چې یاره پلانکی شاعر څومره، بیا د دې شعر ته نه ګورم. زه شعر ته ګورم. ایون یو وخت کې ما سندره وویله زموږ د ژوب د سیمې ځوان شاعر وایي، نو د دې سندره ما ویله. ما چې سندره پوره کړه دی راته ناست وي، دی ما ته ویل یاره ډېره مننه. ما څه نه دا زما سندره وویله، ما زه خو په دې نه وم خبر. سندره دا رنګه سندره وه چې زه یې په ویلو دې اړ ایستم ما وویله. نو په دې خاطر راته وایم چې ما یې ولې خوښه کړي او ما کمپوز کړي زما ګډې خوښي. ښه که یې اورېدونکو ته لږ زمزمه کړي. راځه. موږ په شروع کې یادونه وکړه پروفیسر بخښلي ارمان نومي. ما خپله کمپوز کړې. صحیح. راځه. د روح غذا
کوي د روح غذا د موسیقي د ژوند خبره کوي ځکه مستی کوم مستی د ژوند خبره کوي د روح غذا د موسیقي نور تهذیب کوش تمدن کوش دی ټول په خپل مزاج کې نور تهذیب کوش تمدن کوش دی ټول په خپل مزاج کې نور تهذیب کوش تمدن کوش دی ټول په خپل مزاج کې نور تهذیب کوش تمدن کوش دی ټول په خپل مزاج کې زما چې ناست دوی دی دا سړی د ژوند خبره کوي زما چې ناست دوی دی دا سړی د ژوند خبره کوي ځکه مستی کوم مستی د ژوند خبره کوي د روح غذا د موسیقي چې د حالاتو په میچن کې تراشل سوی وي څوک چې د حالاتو په میچن کې تراشل سوی وي څوک چې د حالاتو په میچن کې تراشل سوی وي څوک چې د حالاتو په میچن کې تراشل سوی وي څوک دغه پیدا کړه دا غمي د ژوند خبره کوي دغه پیدا کړه دا غمي د ژوند خبره کوي ځکه مستی کوم مستی د ژوند خبره کوي ته خفه کېږم ارمانه چې هر څه تاله 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 شو دغه زما د لاس بنګړي د ژوند خبره کوي دغه زما د لاس بنګړي د ژوند خبره کوي ځکه مستی کوم مستی د ژوند خبره کوي د روح غذا د موسیقي ډېره مننه بیخي ډېر خوند د زړه تارونه یقینا وشوروله تاسو یو وخت معلم مسؤلیت هم درلودی بیا مو ولې خدای پاماني ورکړه او کوم مضمون مې ورته ویلی د ژوند په دې سفر کې ما تقریبا د ښوونکي وظیفه 3 وارې اجرا کړې ده اوله وار زه پرایویټ سکول کې د انګلیسي او د اردو سبجیکټ استاد پاتې شوم بیا لکه ما چې مخکې یادونه وکړه د باچاجي اکیډمي کې زه د انګلیسي استاد پاتې شوم ښوونکی تقریبا 9 کاله ما هغه ښوونه کړې ده او ورسره مې د کمپیوټر سنټر ولیکل نو په دې کې ما ښوونکو ته کمپیوټر زده کړه ورکوله خو داسې ده چې زما فیلډ میوزیک وي که څه په انګلیسي او په کمپیوټر کې ما ډیپلومې کړې وي او زه تر ډېره حده پورې بس دا زده کړه ما کړې وه خو دواړه کارونه نه کېدل په اردو کې یو مثال هم دی کار په نیمونه کچ نه سړی بس تر اوسه د موسیقي ته وخت ورکړ څله چې په دې کې به زه تر یو ځای پورې ورسېږم نو بیا مې په 2014 کې غالبا چې ما هغه ته خدای پاماني وویل ښه ارین صاحب څورې تعلیم لري چې انګلیسي هم زده ده او کمپیوټر یې هم زده دی او ښه ایجوکیټډ هم دی او بیا په موسیقي کې ایم ای هم کړې ده نور څورې تعلیم ما له بلوچستان یونیورسټي کوټې څخه په پښتو کې ماسټر کړی دی پښتو ادبیاتو کې ښه او ورسره مې بیا له پنجاب یونیورسټي لاهور څخه په موسیقي کې ماسټر کړی دی ښه او مطلب زه ماسټر اف آرټس ما کړی ښه تاسو په خپله پاڼه باندې د فیسبوک په پاڼه باندې د موسیقي زاخه د مایسي یو پوسټ ما یو وخت ولیدی آرین ملګرو ځورولی یا ټولنې لکه څنګه چې په پیل کې ما وویل چې سندرغاړی
ډېر داسې د معصومه زړه والی په ډېره لږه خوشحاله کېږي په ډېره لږه خفه کېږي نو زموږ قبایلي سیمه ده خامخا به داسې ستونزې راغلي وي په ژوند کې چې زه دې ته اړ کړم چې یاره ته موسیقي پرېږده د خلکو په سترګو کې اغزه یې ایون داسې هم سوي دي چې وخت کې زه په کور کې پروت وم نو دا زموږ د ګلي والا خلک راغله دا مالک ته وویل چې یاره ته دې له دې مکانه وباسې څله چې دا سندرې وایي هغه ما ته راغی ویل یاره ته به یا سندرې پرېږدې یا به هغه پرېږدې ته مطلب داسې ډېرې خاطرې راغلي دي خو بیا روغه جوړه وسوه نو بس اوس خو زه هم پوه شوم زړه مې ډېر غټ کړ ستاسو د خوښۍ سندرغاړی څوک هر سندرغاړی مې خوښېږي او شاعر هم څوک دی هر سندرغاړی مې خوښېږي چې د ده انتخاب اعلی وي ورسره کمپوز ورسره میوزیک او تلفظات او د سندرې د ویلو وخت چې د دې تعین وسي هر سندرغاړی زما خوښ دی اورم یې په خوند په هغه کې خپل خوند لټوم که د پښتو وي زما د موسیقي یو حد نشته ښه چې زړه ته راتېر دي په پیل کې ناشنا سمیر ودی استاد اولمیر منګل استاد سردار علي ټکر ګلزار عالم صاحب هارون باچا صاحب دغه ځای ته راځو ارین صاحب په آخري کې سوال همدغه سوال دی د سندرغاړو نومان اخلم یا د استادانو نومان اخلم هغه ته په یوه جمله کې ځواب استاد منګل صاحب استاد منګل د پښتو هغه غږ دی هغه استاد دی چې د کمپوزونه او د غږ ښه استاد خیر محمد استاد خیر محمد د غزل شینچا اولمیر استاد اولمیر د پښتو هغه زپدي سندرغاړی چې د کمپوزونه به مخکې جوړ شي نو بیا چا جوړ کړي ښه سردار علي ټکر صاحب د غني خان آینه واو ګلزار عالم صاحب د پښتو غلام علي نغمه جان خو مطلب هغه فریور سندرغاړی ده د پښتو چې دونې ځواک چې د دې خپل غږ به زه هم تر 80 کلمو هم ښه کرم خان نوی ځوان سندرغاړی چې د پښتو موسیقي ته نوښت ورکړی ښه استاد ناشنا صاحب ناشناس ورو پښتو به ښه راځه استاد ناشناس د پښتو کندن لال سیګل ښه هارون باچا ځوان سندرغاړی د پښتو چې مینول موسیقي او نوې موسیقي دواړه یو کمباینیشن درلود ښه د وخت راکولو د نړۍ مننه جې ګران اوریدونکو دا و له موږ سره نن میلمه په پښتون احساس کې د ژوب وتلی سندرغاړی قدرمن جبار ارین صاحب چې تاسو ته مخامخ کړی د کیمرمین سیف رحمان عارفال سره سهیل عارفال غواړم اجازه پر لوی الله مسپارم قدرمن سي